بسم الله الرحمن الرحیم. دا علم النحو نن ان شاء الله پنځم درس دی او په دې کې مونږه د کلمې قسمونه شروع کړیو. د دې نه مخکې درس کې مونږه د اسم قسمونه وې، د اسم تعریف او بیا قسمونه وې. بیا د هغې نه پس درس کې چې د نن نه کوم څلورم درس و په هغې کې مونږ د فعل تعریف او د فعل قسمونه وې چې د فعل څلور قسمونه دي: فعل ماضي، مضارع، امر، نهي. نن به انشاءالله مونږ حرف وایو او بیا به د حرف قسمونه وایو. د حرف تعریف اول زده کوو. د حرف تعریف سره جی حرف یو داسې کلمه ده چې د بلې کلمې د ملاوېدو نه بغیر معنا نه معلومیږي. حرف یو داسې کلمه ده چې بله کلمه دې ورسره نه ملو کړي نو د معنا نه معلومیږي. او اسم او فعل یو داسې کلمه وه چې د بلې کلمې د ملاوېدو نه بغیر به خپله معنا معلومېده، د هغې به معنا معلومېده او د حرف معنا نه معلومیږي چې بل کلمه دی ورسره یعنی لفظ ته کلمه وي یا اسم یا فعل دغه دی ورسره نه ملو کړي دی حرف سره نو بیا د حرف معنا نه معلومیږي. حرف یو داسې کلمه ده چې د بلې کلمې نه مراد یعنی اسم یا فعل دی. ښه جي، اسم تم کلمه وي، فعل تم کلمه وي. که اسم دی ورسره ملاو کو د حرف سره نو بیا به معنا به معلومه شي، او که فعل دی ورسره ملاو کو د حرف سره نو بیا به معنا معلومه شي. خو ځان له معنا نه معلومیږي، د حرف ځان له معنا نه معلومیږي، خامخا به ورسره فعل یا اسم ملاوي نو بیا به معنا معلومیږي. حرف یو داسې کلمه ده چې د بلې کلمې د ملاوېدو نه بغیر معنا نه معلومیږي. بلې کلمه ملاوېدل ورسره لازمي دي، یعنی ضرور به ورسره یوه بله کلمه ملاوي نو بیا به د دې حرف معنا معلومیږي. لکه من او فی، دا من یو حرف دی او فیم یو حرف دی. دا حرف دی که دې سره اسم یا فعل ملاو شي نو معنا به یې معلومه شي، د دې حرف معنا به معلومه شي او فایده به ترې حاصله شي. لکه خرجه، دا خرجه یو فعل دی، ٹھیک شو جی، او زید دا اسم دی او دا من چې دی دا حرف دی او دار هم اسم دی. نو ګورئ جی دلته د من سره دا حرف دی، نو دې حرف سره مونږه یو فعل ملو کو، یو ورسره اسم ملو کو او بلم ورسره دوم ورسره اسمونه ملو کو او یو حرف شو. نو اوس د معنا باندې خلک پوهیږي، معنا یې پوره حاصلیږي تی نو فایده تی حاصلیږي. وایي خرجه زید من الدار، زید د کور نه ووتو، د کور نه. اردو کې د دا من یو حرف دی، د معنا ده په پښتو کې نه او اردو کې وایي سه. ٹھیک شو. نو وی ګوره صرف نه کوا په معنا څوک نه پوهیږي، یا صرف سه اردو کې کوا په معنا باندې نه پوهیږي. او کدی ورته وی چیرې من الدار یو اسم ورسره ولګوا من الدار، نو د دار معنا د کور او من معنا د سه. نو اردو پښتو کې وای نه، نو موږ په پښتو کې وایو کور، د کور نه. وګوره نو اوس لږ ډېر معنا باندې خلک پوهیږي. دلته صرف نه کوه نو څه فایده نه ورکوي. یا ګورئ جي من المسجد، نو اوس معنا معلومه شوه چې د جماعت نه، د مسجد نه. ٹھیک شوه. یا داسې ولیکي من المدرسة الى هم ځان له حرف ته، ها دام حرف ته. الى البيت، مدرسې نه کور پورې. د من معنا ده نه او الى معنا ده پورې. نو وګوره دا الہ هم یو حرف دی او د معنا ده پورې. نو ګوره صرف پورې کوه معنا باندې څوک نه پوهیږي. که ته وایې چې یاره کور پورې، جومات پورې، بازار پورې، مدرسې پورې، سکول پورې، نو بیا ورو په معنا باندې خلک پوهیږي. اردو کې وایي تک. نو ګورئ من المدرسة الى البيت، مدرسے سے گھر تک،
مدرسې سے گھر تک. نو اوس په معنا څه ناسه پوهېږي. او د فی معنا ده په پښتو کې مونږ وایو کې، او په اردو کې وایو مې. نو صرف مې کوه په معنا باندې څوک نه پوهېږي. یا په پښتو کې کې کوه په معنا باندې نه پوهېږي. او که ته اوس ووایې یاره فل مسجد، جماعت کې، مسجد کې، وګوره اوس یې لږ ډېر په معنا باندې پوه شوې. یا اردو کې وایي مسجد میں، مسجد میں. نو ګوره اوس لږ ډېر په معنا باندې انسان پوهېږي. خو خامخا به ورسره د حرف سره یا اسم ملاوې یا به ورسره یو فعل ملاوې، نو بیا به په معنا باندې پوهېږي. که د حرف سره د اسم یا فعل یا د ورسره اسم ملاو نه کو یا د ورسره فعل ملاو نه کو، نو بیا د دې حرف معنا نه معلومیږي. ټیک شو جی. نو د حرف تعریف زده کو. حرف یو داسې کلمه ده چې د بلې کلمې د ملاوېدو نه بغیر، د بلې کلمې د ملاوېدو نه بغیر یې معنا نه معلومیږي. وګوره موږ ورسره بله کلمه ملاو کړه نو بیا معنا معلومه شوه. هسې معنا نه معلومیږي، ګډې وډې به انسان وایي بیا. یعنې ضرور به ورسره یوه بله کلمه ملاوې، نو بیا به د دې حرف معنا معلومه شي، معلومیږي به. لکه من او فی دا حرف دی، که دې سره اسم یا فعل ملاو شي نو معنا به معلومه شي او فایده به ترې حاصله شي. لکه خرج زید من الدار، زید د کور نه راووتو. ټیک شوه، د کور نه. نو ګورئ او که اوس ووایې چې خرج یا ووایې خرج زید الدار، خرج زید الدار، زید راووتو کور، نو بیا یې معنا پوره نه شوه. نو دا پکې دا جملې برابرولو کې مدد کوي. ټیک شوه جی. یا دخل عمر فی المسجد، یا ته ووایې چې یار دا فی تي وباسې، نو ته ووایې دخل عمر مسجد، دخل عمر مسجد، نو بیا معنا شوه عمر داخل شو مسجد جماعت، نو معنا بیا هم پوره نه شوه. نو حرف د دې جملې هغه معنا پوره کوي جی. ټیک شوه. خو د حرف سره چې دی اسم یا فعل نه لګولي د معنا نه معلومیږي. بیا د حرف دوه قسمونه دي. د حرف بیا دوه قسمونه دي. یو ته عامل وای، عامل معنا د عمل کوونکی، او یو ته غیر عامل وای. غیر عامل معنا چې عمل نه کوي. عمل کوونکی مطلب سره او عمل نه کوونکی مطلب سره. دا عامل نه دی، دا چې د اسم نه مخکې ولګي که نه، دا حرف عامل. حرف عامل ګوره، دا عامل او غیر عامل دا د حرف قسمونه دي. د حرف دوه قسمونه دي، یو ته عامل وای، یو ته غیر عامل وای. عامل معنا د عمل کوونکی، غیر عامل معنا ده چې عمل نه کوي. ټیک شوه. نو عامل معنا ګورئ د اسم نه مخکې چې حرف ولګې که نه، نو اسم له زیر ورکوي، نو دغې حرف ته عامل وایي. او کله چې د اسم نه مخکې یو حرف ولګي او هغه د اسم کې څه تبدیلي رانه ولي، یعنی زیر ورله ور نه کي، نو پوه شه چې دا غیر عامل دی. ټیک شوه. انشاءالله بیا به د عامل او د غیر عامل قسمونه یعنی مثالونه به هم لیکو او د هغې قسمونه به هم لیکو انشاءالله چې کم کم قسم موږ سره عامل دی او کم غیر عامل دی. نو دا نن ورځې درسو د کلمې درې قسمونه دي: اسم، فعل، حرف. د اسم تعریف وشو، قسمونه وشو. د فعل تعریف وشو، قسمونه وشو. نن د حرف تعریف هم وشو او بیا دا دوه قسمونه هم بیان شو چې یو عامل دی یو غیر عامل. عامل معنا ده چې دا حرف عمل کوي په اسم کې، او دا غیر عامل معنا ده چې عمل نه کوي. دا عامل معنا ده چې تبدیلی راولي، یعنی اسم کې تبدیلی راولي، او د غیر عامل معنا دا چې په اسم کې هیڅ بدلون نه کوي، څه تبدیلی پکې نه راولي. ټیک شو جی. نو عامل معنا دا عمل کوونکی، او غیر عامل معنا دا چې عمل نه کوي. دا عمل کوي او نه کوي دا د دې څه مطلب دی چې لکه د اسم نه مخکې ولګي نو اسم له زیر ورکوي، نو دغې ته عامل وایي. او چې کله د اسم نه مخکې ولګي او زیر ورله اسم له ور نه کي، نو دې ته غیر عامل وایي. ټیک شو جی. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.